لنډه کیسه. یو ورځ ښځې د خپل خاوند سره خواړه خوړل. دروازه وټکېده. ښځې وکتل چې یو غریب دی. ویې غوښتل چې لږ څه د خوراک لپاره ورکړي. خاوند یې وویل: څوک دی؟ ښځې ځواب ورکړ: غریب دی، خواړه ورکوم. خاوند یې د دې کار ممانعت وکړ. د ښځې سره جنجال وکړ او کیسه طلاق ته ورسېده. څو کاله وروسته ښځې بل مېړه وکړ. یو ورځ بیا د ښځې له خپل دویم خاوند سره یو ځای خواړه خوړل. دروازه ودربېده. خاوند یې وکتل چې یو غریب ولاړ دی او خوړو ته اړتیا لري. کور ته راغی او ویې ویل: ای ښځې، غریب ته خواړه ورکړه. ښځه همدستي پورته شوه. خواړه یې ورکړل، خو بېرته چې راتله سترګې له اوښکو ډکې وې. خاوند یې وویل: څه خبره ده؟ ښځې وویل: دا غریب چې دروازې ته راغلی و زما پخوانی خاوند و. خاوند یې تر لاس ونیوله او ورته یې وویل: زه هغه غریب یعنې فقیر یم چې هغه ورځ ستا دې خاوند دروازې ته ولاړ وم. هیڅ انسان په یو حال نه دی، نو هیڅ وخت باید غرور او تکبر ونه کړو.